کم بل چیرته کمی زنانه سره مینه شروع کړې ده نن مې درته په دې قطع کې زهر اچولې او نن مې د ځان بېغمه کوخه. محبت د اسلام ورورولي د اسلام هغه محبت نه چې دا کوم مشقان استعمالوي. ولې او چې بیا به سره څوک نکاح کوي که نه او نکاح نه بعد خو ټولو ته معلومات دی چې څه کېږي وي دا زمونږ غیرت نه مني. هلک وي زبردست اخلاق لري زبردست انسان دی. تاسو قرآن عظیم الشان مطالعه کوي هر پیغمبر د خپل قوم خلکو ته آواز کوي. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأولين والآخرين شفيع المذنبين وخاتم النبيين والمرسلين إلى يوم الدين رسول الرحمة ونبي السلام وإمام الهدى محمد المصطفى والمجتبى وعلى آله وأصحابه شموس الفضل وعلام الهدى وعلى من اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم وسلك مسلكهم وترسم خطواهم من الأئمة المجتهدين والمفسرين والمحققين والعلماء الربانيين والمجاهدين المخلصين إلى يوم الفصل والحساب والجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا د یو ځل بیا زه عبدالاحد خاکسار ستاسو په درانه خدمت کې ابتدیني خپرونه کې له تاسو سره ستاسو په چوپړ کې یم. زمونږ نننۍ خپرونه د اسلام مبارک دین په اجتماعیت باندې ده. اسلام مبارک داسې یو دین دی چې د دنیا ټولو ادیانو کې څومره دینو په هغې کې اجتماعیت د اسلام غوندې نشته. اسلام یو ځانګړتیاوې لري هغه د اجتماعیت، حتی تر دې پورې چې اسلام د رهبانیت ممانعت کوي چې په هغې کې وقتاً یا فرداً د اجتماعیت نه جداوالی راځي. نو په عام حالاتو کې اسلام بیخي حکم د دې کې چې تاسو اجتماعیت راواخلئ. اول الہ العالمین جل جلاله فرمائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى. اے ټولو انسانانو مونږ تاسو د یو مور او د یو پلار نه پیدا کړي یئ. انا خلقناکم من ذکر و انثى مونږ پیدا کړي یئ تاسو د یو مور او د یو ښځې د یو پلار نه، دې نه مې پیدا کړي یئ. اول نه رب العالمین جل جلاله د دې ذکر وکړو مورم یو ده او پلار مو یو دی. هر کله چې مور او پلار مو یو شو نو چې کوم اولادونه راځي هغې ته اعیاني ورونه بیا وایي خپلو کې، اعیاني خویندې اعیاني ورونه. دا خو په نسبت د نورو ورونو خویندو دا نږدې وي، ځکه یو ته اللاتی وایي بل ته خیافي وایي او بل ته اعیاني وایي بل ته اسلامي وایي او بل ته رضاعي وایي. شودی چسکلی وی د کمې زنانه نه د هغې ټول بچي د دې رضاعي راځي، رضاعي ورونه او رضاعي خویندې. دغسې
د مور نوی د پلار ننوی که د پلار نوی او د مور ننوی اخیافی او علاتی ورتوائی او چې مور او پلار یو وي نو هغې ته بیا اعیانی وایي په نسبت د اخیافي او علاتی او رضایي اعیانی ګوره مخکې دي رب العالمین جل جلاله د ټولو ناول دا ذکر که اے انسانانو مور او پلار مو د ټولو انسانانو یو دي نو تاسو د یو کور خلک یې اجتماعیت وکئ یو بل سره تاسو نږدې محبت ولرئ خو تاسو محبت وکئ او د انسان معنام علماء کرام د انس ناغسته ده چې دا محبت توای او اجتماعیت چې انسانان کوي نو دا به په هغه وخت کې راځي چې کله محبت وي نو اجتماعیت به راځي او چې اجتماعیت وي نو محبت به راځي لازم و ملزوم دی رب العالمین جل جلاله چې څومره مخلوقات پیدا کړي دا ټول مخلوقات په خپل ځای باندې مگر الله تعالی انسان ته چې کوم اجتماعیت ورکړي د دنیا په یو مخلوق کې موجود نه دی مثال ونی الله تعالی جوړه پیدا کړي دي ساينس هم اوس دا خبره مني چې دا جوړه ده ولیکن د دې زندگی همیشه د پاره جوړه نه تیریږي صرف چې الله تعالی بعض اوقاتو کې شمال روړي نو یو د بل سره لګيږي یا د یو هوا په بل باندې وغورځيږي باردار شي دغسې د قجرو په ونو کې په عامو ونو کې بلکې اوس ساينس د دې خبرې ګواه ده چې هر یو څیز الله تعالی جوړه پیدا کړي دي قرآن عظیم الشان په مخ کې بحث کړي چې ما هر څیز جوړه پیدا کړي مگر ساينس اوس تحقیق ته ورسېده چې دا هر څیز جوړه پیدا دي د ټولو کې نر او ښځې شته اسلام د اجتماعیت حکم کوي څومره حیوانان چې وګوري نو هغه اجتماعیت نه لري د یو مور او د یو پلار نه پیدا وي مگر بیا یې نه پیژني یو بل سره خپلو کې او د اسلام مبارک دین څه وایي د اسلام مبارک دین دا وایي مور او پلار مو یو دی نو بیا اعیاني ورونه ناستئ ګوره که پلار کې شریک شوئ بیا هم ګوره ورونه یې که مور کې شریک شوئ بیا هم ګوره ورونه یې او که چېرته د یو زنانه شودې مو وڅکلې بیا هم ګوره ورونه ناستئ اجتماعیت طرف ته اسلام زور کوي هسې بهانه ګوري یو ځای کوي انسانان ځکه انسان د اجتماعیت نه بغیر خفه وي کله چې اجتماعیت ترمنځ راغی نو بیا یو بل سره خوشحاله وي ځکه انسان د انس نه اخیستل شوی دی محبت ته وایي او کم انسان چې محبت ولري کم انسان چې محبت ولري په ټول اجتماعیت د انسانانو کې د هغې سره خلک مینه لري هلک وایي زبردست اخلاق لري زبردست انسان دی د دې نه وړاندې د اسلام دین مبارک نه وړاندې یو بل به سره خلکو نه پیژندل دومره انفرادیت خورو دومره وحشت خورو په انسانانو کې پلار به راپاڅېده خپله هغه لور لخت جګر به یې راواغېستله په خاورو کې به یې دفن کړله ولې چې بیا به ورسره څوک نکاح کوي که نه او نکاح نه بعد خو ټولو ته معلومات دی چې څه کېږي وي دا زمونږ غیرت نه مني او یا به زمونږ نه دی بیا د پلار ځمکه او هغه میراث به غواړي د هغې نه دا ښه ده چې دا اوس یې غم لږ کو بس خښې کو ژوندی به یې خښې کړې په ځمکه باندې قرآن عظیم الشان د هغې نه منع وکړه الہ العالمین جل جلاله ذکر وکړه واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت الله فرمایي په ورځ د قیامت کې به زه پوښتنه کومه د هغې انسانانو باره کې د هغې معصومانو باره کې چې هغه تاسو په ځمکه باندې ژوندی خښې کړې پوښتنه به کوم چې څه ګناه یې وه ولې مو خښ کړه اوس هم شته که نه اوس خو مونږ تاسو یې هغسې نه خښوو هغې ته د ظالمانو نسبت کوو خو د لاسه یې نیسو سمې خرڅوو دومره ولور شو دومره فلان شو دومره بستان شو بس پیسې راواچوه پلار برید تاوی خوشحاله ای ولی وی خیر ده خدای به قرضونه خلاص کې 3 لوریانې مې پیغلی دي په کور کې شرمیږم نه په دې خبرو باندې او بعضې لا ځان ته پوه هم وایي بعضې پکې د مولیانو نسبت ځان ته کوي صاحب وایي زه بچي ته واده کوم الله دې رحم وکړي نو اسلام د اجتماعیت ذکر کوي ما مخکې ذکر وکړه
اسلام آغا دا رهبانیت منع کئی. رهبانیت ستوائی رهبانیت بے دی تویلی دی اسلام نوڑان دے. کلا چی ویو سڑے پخ پل کور کی زان سر بے دا قصدو کو چیز در رب العالمین جل جلالہ رضا غوارم. دا الہ العالمین جل جلالہ رضا غوارم نو دا اللہ رضا خو پکور کی نکیگی. سڑے بلاڑ خپل خپلوانو سر بے دوستی وشکولا. لا بڑ پا زنگل کے بے زان تیو کوٹا جوڑا کڑا. آغی کوٹا کے بے دا رب العالمین جل جلالہ عبادت کا اتر مرگا. بیا بے ویلی زما دیر خواہ عمل دے ذکر پدی بانے زا اللہ راضی کو. کلچی دا دوانو جہانون سردار محمد رسول اللہ مبارک دنیا تراغے. آغی مبارک پدے بانے ردو کو چلا رہبانیت فی الاسلام. اسلام کے رہبانیت نشتا. اسلام کے رہبانیت نہ دے گورے اسلام کی اجتماعیت دے. اے انسانا نراغن شیدے و بل سر محبتو کئی اجتماعیت جوڑ کئی. محبت دا اسلام اروروری دا اسلام اگا محبت نہ چی دا کم شقان استعمال ہے چاگی تنزان دا پارا دلائل جوڑنے کی کنا. موٹرو دا پاس ام لکلی محبت گناہ نیس. بازو لکلی عشق کول گناہ ندا. الہ العالمین جل جلالہ دا پیغمبر علیہ السلام امت دا اجتماعیت امر کئی. اے انسانانو مور او پلار مو یو دینو تاسو خپل کی اعیانی ورناستے جدا کیے گئی ما جدا کیے گئی خواہ. اسلام دا دے خبر حکم کئی کہ چیرتا یو سڑیم را پاسی گی او سلام کئی پا یو نفر بانی نو التبہم السلام علیکم وائی. علماء پا دی خبر باندے دیر خبوئی گی. السلام علیکم دا صیغہ دا خطاب دا جمع دا مذکر دا پارا تاسو دے سلام وی نو سڑے خودل تا یو دے نو منگا ولی ورطا السلام علیکم وایو. سڑے خود یو دے کنا باید چی منگا ورطا السلام علیکم ویلے وے سلام دیوی پتا باندے. مگر فکر منگتا شریعت دا دی خبری جوڑے کہ یو نفر در تولاڑوی سلام یو دعا دانو. یو انسان تا دعا مکوا طول انسانیت تا دعاو کا السلام علیکم طولو تا دعاو کا. او کچیر تا زنانا مینو پا زنانو بانیم السلام علیکم وائی. دا دید پارا چی علتا غلب دناری نو راغلی دا حکم چکل عامینو علتا بیا زمنن زنانا پاکی شاملی وی. سیغا اکثر چی استعمالی گی علتا دناری نے استعمالی گی نکا السلام علیکم کی. یا دل تراجی یا ایوہ الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اے طولو انسانانو رب العالمین جل جلالہ قرآن عظیم الشان کے دا جمع خطاب کئی. ہر پیغمبر چراغل دین واغا آواز دا سے کڑے دے کلے چی قرآن واقعات ذکر کئی. یا قومی یا قومی یا قومی اے زما قوما زما خبر واوری. اے زما قوما زما خبر واوری کامیاب بشئی. ہر پیغمبر داغی دا قوم آواز کڑے. تاسو قرآن عظیم الشان مطالعہ کئی. ہر پیغمبر د خپل قوم خلقو ته آواز کوي. مگر کله چې آخره کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک راغی. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټول انسانیت د پاره پیغمبر هغه یوازې په یا قوم باندې خطاب نه کوي عرب ته آواز نه کوي بلکې آواز چې کوي یو انداسې وایي چې یا ایها الناس اعبدوا ربکم. اے ټولو انسانانو تاسو عبادتو کوي د خپل رب. یا چې کله آواز کوي یا ایها الذین آمنو اے د ایمان خاوندانو ټولو ته خطاب وکړه. یو ځل یهودیانو مسلمانانو باندې اعتراض وکړ. په دغه اعتراض کې ورسره عیسویان هم شاملو. اعتراض یې داسې وکړ
وای دا خو زمونږ عقیده ده کله چې یو سړی د یهودیت دین قبول کړي نو بل دین نشي قبلولی یا د نصرانیت دین قبول کړي نو بل نشي قبلولی ځکه دعوه د هغوی دا وه چې جنت ګوره یوازې د یهودیانو د عیسویانو ځای دی وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا ویلی به یهودیانو نصاراو بم دا خبره کوله چې نشي داخلېدلی جنت ته مګر هغه څوک چې د ځان نه یهودي جوړ کړي یا نصراني شي نو تاسو خو د یهودیت دین قبول کړی دی نو بیا تاسو اسلام څنګه قبول کړ د اسلام دین مو څنګه قبول کړ دا خو د سره امکان نه لري یهودیانو به ویلې او عیسویانو به هم ویلې قرآن عظیم الشان د دې جواب وکړ مسلمانان د یهودیانو د لاسه شکمن شوي وو الله رب ذوالجلال د هغې جواب کوي ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله فرمای بشک هغه کسان چې هغه ایمان والا دي هغه کسان چې یهودیان دي یا نصرانیان دي یا صابئین دي بی دینه کدی ټولو کې د هرې ډلې نه یو انسان د ایمان دغه مبارک دولت قبول ک او کلمه ویل الله فرمای نو نه یهودیت پکاريږي نه نصرانیت پکاريږي دا ټول د جنت خاوندان دي الله وی زبې جنت ته داخل کم الله اجتماعیت ک نه جنت یهودیت پورے خاص کا نه جنت عیسویت پورے خاص کا بلکہ جنت ایمان پورے خاص کا کم یو سړی کم ډلا کناری نوی کا خزینوی چاغوی کلا ایمان قبول که بس جنت د دوی ځای یو ځلې صحابیات راغلي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک تا ورته وایي چې د هجرت په باره کې آیاتونه راغلي دي په هغې کې د نارینه مسلمانانو ذکر دی زمونږ ذکر نشته قربان دا ولې آیا په دې کې به موږ ته الله تعالی اجر راکوي که نه ځکه موږ هم وطن پرېښودلی دی د دین اسلام د خاطره او موږ هم ډېر نیکۍ کوو زمونږ تذکره الله تعالی نه کوي موږ هم صدقات ورکو الله تعالی زمونږ تذکره نه کوي موږ نه یادوي نارینه یادیږي الہ العالمین جل جلاله آیت نازل کا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات بیشک آغا مسلمانان نارینا مسلمانان زنانا ایماندار نارینا ایماندار زنانا والصادقین والصادقات رختیاویون کی نارینا رختیاویون کی زنانا والمتصدقین والمتصدقات صدقہ ورکون کی خیرات ورکون کی نارینا او خیرات ورکون کی زنانا والخاشعین والخاشعات ویریدن کی دا اللہ تعالی نا نارینا ویریدن کی دا اللہ تعالی نا زنانا رب العالمین جل جلالہ فرمائی والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات او اغا ذکر کون کی نارینا ذکر کون کی زنانا دا ټول چې څومره دی الله تعالی فرمای اعد الله لهم مغفرة واجرا عظیما الله فرمای دوی د پاره می اجر عظیم تیار کړی دی او بخنه می ورته تیار کړی ده اجتماعیت ته کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک حجۃ الوداع کې لګیا د صحابه کرامو نه رخصت اخلي نو ال تور توای چې اے صحابه نه عربی په عجمی بهتر ده نه عجمی په عربی بهتر ده نه تور په سپین بهتر ده او نه سپین په تور بهتر ده بلکې پتا سو کې الله تعالی بهترین انسان هغه چې ګرځول نو هغه په تقوا باندې ده قرآن عظیم الشان فرمایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم الله فرمائے بہترین پتا سو کہ دا اللہ تعالی په نسبان یا تقوا دار دے التم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی بہتر وال استاسو په تقوا دے نور یو شی اللہ تعالی تا دا رسول اللہ مبارک په دسترخوان باندې اجتماعیتو د روم نه صہیب رومی راغلیو د حبشنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہما راغلیو وغیرہ وغیرہ صحابہ کرام اگر کا د غربت
نظاریم پکې لیدل کېدلې مګر اجتماعیت پکې و د انفرادیت څه لارې پکې نه وې. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک راغی نو خلکو ته اجتماعیت خود د اسلام هغه وینا یې خلکو ته تشریح کړه. داسې ذکر وکړي، داسې وخت تېر کوي، داسې وخت تېر کوي. قرآن عظیم الشان هغه د اجتماعیت خبره کوي. احادیث مبارکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک هغه د اجتماعیت ذکر کوي. اشرف علی تانوی رحمه الله ذکر کړي او واقعه ذکر کړي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک یو ورځ تقریر کا او صحابه کرامو ته په اجتماعیت باندې، ځکه مخکې خلکو ډېر نفرت کو د زنانو نه، بلکې زنانو ته د یو مزدوري په نسبت باندې او د یو بیکار انسان په سترګو باندې به کتل چې دا د معاشرې دپاره سرطان دی. هغې به دا فکر کاوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک صحابه کرامو ته وایي تاسو د خپلو بیبیانو سره مینه کوئ، د خپلو بیبیانو سره ښه زندګي تیره کوئ، لکه قرآن عظیم الشان کې راځي وعاشروهن بالمعروف. ښه زندګي ورسره تیره کوئ، ښه زندګي ورسره تیروئ، دا ستاسو د ژوند ملګري دي. رسول الله مبارک فرمایي اجتماعیت کې برکت دی، ډوډۍ ورسره یو ځای خورئ. یو یهودي په لاره باندې روانو دا تقریر واورېده، ځان سره فکر کوي چې نن به دا وینا د رسول الله صلی الله علیه وسلم زه عملي کوم چې په دې کې مې څه فایده ده. خبرې خو هسې نه منم، خبرې وینا خو هسې د هغې په خټو کې نغښتې وه چې نافرمانه ول. کور ته راغی، زنانه ته وایي وږی یم ډوډۍ راوړه. هغه چې کله ورته ډوډۍ راوړه او قطغ یې م راوړه، خپله بیبي د لاسه ونیوله، خپله ښځه د لاسه ونیوله، کینې یو ځای ډوډۍ خورو. زنانه ورته حیرانه حیرانه ګوري، ورته وایي چې دا عقل دې د کوم ځای نه یاد که، ته خو روزمره ما نه جدا ډوډۍ خورې. وایي بس نن مې هسې محبت دی چې یو ځای ډوډۍ خورو. او ورته وایي چې زه در سره نه خورم. وایي ولې؟ وایي روزمره تنا عادت یې، نن به در سره زه ډوډۍ نه خورم، نن به هم تنا خورې. سړی دا فکر کوي چې ښځه را باندې ناز کوي. وایي خیر دی نن به یو ځای ډوډۍ وخورو. وایي نه. وایي ولې؟ وایي سړیه نن یې در سره بلکل نه خورم. ولې څه چل دی چې نه خورې؟ وایي تا روزمره زما نه جدا ډوډۍ خوړله، زما زړه کې یو فکر راغلی و، هغه فکر دا و ما ویلې کېدی شي دا خاوند مې زما سره مینه نه لري، کم بل چېرته که مې زنانه سره مینه شروع کړې ده، نن مې درته په دې قطق کې زهر اچولی و، نن مې د ځان بېغمه کوخه. خو دا عقل درته چا وښوده چې یو ځای کښېنه. وایي نن په لاره باندې روان ومه، د مسلمانانو پیغمبر په اجتماعیت باندې بحث کو. ما ویل رشه په دې باندې عمل وکړه. نن مې چې په دې باندې عمل وکړو نو د مرګ نه بچ شوم. زنانه ورته وایي ښه په دې یو خبره دې عمل وکړو نو دومره الله تعالی در باندې رحم وکړه. اوس دې څه فکر دی؟ ورته وایي خاوند ورته وایي ای بیبي په دې یوې خبره کې دومره ګټه ده، که ټولې ومنو څومره ګټه به پکې وي. خپله خاوند ښځه او خاوند دواړه یو ځای را روان شو، د رسول الله مبارک دربار ته راغله، کلمې ویلې، مسلمانان شول. اجتماعیت فایده ده که نه؟ بیبي ته تنګ شوی چې کله به دته زهر واچوم چې ځان ته بېغمه کړم. او اجتماعیت کې الله تعالی دا برکت ایښی دی، دا برکت الله تعالی په اجتماعیت کې ایښی. نو اسلام مونږ او تاسو ته درس د اجتماعیت راکوي. باید چې مونږ او تاسو مسلمانان اجتماعیت غوره کړو، که په بازارونو کې وي که په مساجدو کې وي، دا ټول مونږ ته د اسلام درس دی چې اجتماعیت ولرئ. ځکه عبادت د انفرادي نه اجتماعي کې ډیره فایده لري. ځکه رسول الله مبارک د جمع فایده بیانوي چې دې کې اجتماعیت دی. ورځ کې مونږ 5 وخته جمع لرو، او په هفته کې یو ورځ د جمعې لرو چې په هغې کې د ټول منطقې نه سړی خبرېږي، او په کال کې 2 اختره لرو چې ټول خپلوان او منطقې نه سړی خبر شي. دا موږ ته د اسلام د اجتماعیت امر دی. رب العالمین جل جلاله دې موږ او تاسو د اسلام په حقیقت باندې پوه کړي. باقي مې په الله سپارم. السلام علیکم.